کلن قید که کته سلو نفرم ترېنه کته کړه موټر کې تکېناستلو موټر هم بوته خو ده زورونه کول نه کېدو هغه چې ما دغه ځای ته چکور هغه کول حدیثې ته ولګېدلو سړی مړ شو لومړی خو ټول هغه غټ غټ بندونه نیول شوي دي او د قانون منګول ته سپارل شوي دي ځینې اختطافګر د پولیسو سره په برخورد کې له منځه تللي له شوره ډکه او له ویرې خالي هغه کابل چې تیرو 12 لسیزو کې د ناامنۍ او تاوتریخوالي خاطرې تجربه کړي خو اوس یې له کوڅو د هیلو او امن غږونه راپورته کیږي د اوس دور د پولیسو اقدام خو شکر الحمدلله به پی وای چې ډیر جدي ده ډیر تیز اقدام ده غږ پې وکړو دستي اجرات کوي په تیرو 12 لسیزو کې دلته دومره جنایي جرمونه ترسره کېدل چې ویره پکې د ژوند یوه برخه ګرځېدلې وه ساحه نیم لیدلي دي په همدې خپل ساحو کې په همدې مربوطه ساحو کې چې نفر یې په بوجۍ کې اچولی ده په حق یې رسولی ده ټوټه ټوټه یې کړی ده په یو ځای کې خطا کړی ده په هغې باندې خلک خبر شوي کابل اوس د آرامۍ او سکون یوه بیلګه ګرځېدلې او له هر کونج او کناره یې د خوشحالۍ او هیلو رنګونه بیرته راژوندي شوي دي اما الحمدلله از امارت اسلامی بسیار زیاد تشکری میکنم خداوند دیگه اینا را قوت جانی و مالی برشان بده که امت تامین امنیت در افغانستان در سرتاسر افغانستان بالخصوص در این منطقه‌ای که همیشه مردم در حالت خطر بودن در حالت پریشانی بودن الحمدلله امروز مسلمان که ما قدم میزنیم بسیار به حالت راحتی پلازمینه کابل چې یو وخت د ناامنیو غلو او بې ثباتۍ مرکز و اوس د امنیتي ځواکونو د جدي او منظمو اقداماتو له امله د یو خوندي ښار په توګه خپل ځای موندلی دی د کابل هر کونج او کنار د امنیتي ځواکونو په کلک کنټرول کې دی دلته د کابل ښار په امن فضا کې د جرم کوونکو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د چټک او جدي اقداماتو پایله دا شوې چې د ګڼو مجرمینو لاسونو ته ولچک وراچول شوي او د قانون منګولو ته یې سپارلي دي یک گروه جنایتکاره که ما را فریب دادن توسط پیسه توسط هستی دنیایی ما را تباه ساختن دیگه ما یکی از همشهریای ما دست گروگانگیرایی که در ایران هستند به سر میبرند گروگان بود و همراه ما تماس گرفتند که به مقدار $5000 از پیش اینا خود تسلیم شو و یکی از همشهریای دیگه ما که صرافی داره شماره از او را برای ما دادن که برای از تسلیم کو برای ما میفرستش دیگه ما تو مشکل نداره اگر تو میشناسی اگر دوست تو هسته کدام گپی نداره ما تسلیم میشم در زیر بلاک ما روان کو شماره ما را بر نفر بدی بیای ما تسلیم میشم کدام گپی نداره بازی بچه که برای ما دستگیر شده برای ما زنگ زد که $4500 هسته میره ما تسلیم میکنم در کجا بیم ما برای شما درست دادم که در چهارراه انصاری برج عزیزی ما میشنم در زیر بلاک بیا مشکل نیست من تسلیم میشم دیگه بعد از او این بچه ها آمد و از سوی کارمندای امارات اسلامی دستگیر شدیم
موږ د کابل ولایت اړوند د جنایي جرمونو سره د مبارزې ریاست ته تللي یو او هلته مو له هغو کسانو سره خبرې کړي چې امنیتي ځواکونو یې د بېلابېلو جرمونو په تور لاسونو ته ولچک وراچولي دي. شیطان به انسان سره د داسې یو معاملې سره مخ شولو چې ووتلو سره له یو څو دوستانو دوست البته دوست به ورته وایم نو لاړلو موټر هم د هغه نه سرقت که یوه شپه پکې تېره سوله تر 5 اوزې هغلته په سبا باندې ګرفتاري وسوله د موټر موږ هم ورسره ګیر سولو او بس بیا یې اوزې ته ورکړو 5 اوزې ګرفتاري وکړله له 5 اوزې نه 8 اوزې ته ورکړو له 8 اوزې نه دلته هم سرحد ورسېده. موټر څه شی او کوم ډول موټر و په کومه ساحه کې موټر ټوډي وه 2000 دا د کلاچۍ په ساحه کې شمسیانو مارکیټ سره روانو ذاتیم قید هم که چې کله هم قید که کته سولو نفر هم ترېنه کته که موټر کې ته کېناستلو موټر هم بوته چې کله هم بوته یوه شپه پکې تېره سوله بیا زه نه وم ورسره په جریان کې نور ملګرو موټر وړی و په 5 اوزې کې نه پوهېږم معامله کاوه 5 اوزې کې نیول سوي وو چې موږ پسې زنګ راغی زه هم ورغلم موږ هم ګرفتار سولو. دلته یوازې د غلا مجرمین نه بلکې داسې تورن هم راوړل شوي چې په قتل اختطاف او ګڼو نورو ناقانونیو کې لاس درلود. ما داسې کار کړی ده زه خپله موټروان یم پوه شوې موټر چلوم د هغه لسټیره موټر باربري کله یو هفته بعد کله 10 ورځې بعد کله 15 ورځې بعد کور ته راځم نو کور ته زه یو ورځ کور ته راتلم پوه شوې نو کور ته چې راغلم کور کې مونږ نه یو زه یم یو مې پلار ده یو مې مور ده او 5 مې بچیان دي واړه واړه دي او یوه مې ښځه ده نو د ما ښځه چې ده دا تکلیف دی پریانو لري یعنی پریان پرې راځي که نه نو د ما مور وتلی وه پوه شو پلار مې مانځه ته وتلی و د مازدیګر مانځه ته وتلی و جومات ته او د موږ مور چې وه دا لاړه وه د ما ښځې ته یې تعویضونه راوړل نو ما په بچیانو پسې شاته دروازې ته کلپ اچولی ده چې کلپ یې اچولی ده زه هغه خوا نه بازار د خوا نه راغلم موټر مې مستري ته ودرول موټر مې خراب و ما زه کور ته به لاړ شم هغه موټر مالک د موټر سره و هغه راته وایي چې زه کور ته لاړ شه چې موټر جوړ شي زه زنګ درته وایم بېرته به راځي ما صحیح ده ته هغې پورې وایي کور ته لاړ شي ما زه صحیح شو زه چې کور ته راتلم د ما مور چې زه کله د کور کوڅې ته دی خو کوڅې ته یعنې داخلېدم پوه شو د ما مور یوه مې وړه لور وه کلثوم په نامه لور مې وه دغه پوه شوې په لاره کې راباندې راغلل چې لاره کې راباندې راغلل ما مور چې زه ولیدم چې راغلې زویه په خیر راغلې ستړي مه شي ما ته چېرې روان یې مورې ویې چې زه ځم هغه تعویضونه مې تا ښځې ته کړي دي هغه پیریان لري پوه شوې هلته بله هغه ښاپېره یې ده پوه شوې هغې باندې مې تعویضونه کړي دي دا ور وړمه چې ور واچوم چې دا مرض یې هغه شي ما ورته وایم ښه کور کې څوک دي وایي کور کې خو نور پلار دې مانځه ته وتلی ماشومانو پسې مې هغه کلپ اچولی ده هم دا کیلي درسره واخله ما صحیح ده راکړه کیلي مې چې تنه واخیسته روان شولم کور ته چې کور ته لاړلم کور ته چې ورسېدم چې دا دروازه مې خلاصه کړله کلپ مې په خپلو لاسو خلاص کړو چې د کور ته ننوتم پوه شوې دیواله باندې سړی راوختی ده تا وروره ګوله ما کډه پوه شوې دې دغه حویلۍ منځ کې ما کډې سبزي وړوله پوه شوې ویسته په زوره نه کډې د حجرې ته ما ښځې او د دې هلک غالمغال ما واورېدو چې غالمغال مې واورېدلو پوه شوې چې د دروازه مې ورخلاص زه خو ورخطا شوم ما کور کې خو نور څوک نشته پوه شوې ورخطا شوم د ورخطا نه پوه شو چې ورننوتم چې ګور وروره ګوله ما ښځې په زوره لاندې نیولې ده دی پاس په ور پروت نو پښتو کې په عزت کې پوه شوې بیا مې پوه شو ونیولو چې ومې نیولو د زور یعنی زور یې راسره کولو ځان یې رانه خوشي کولو چې وتښتي مثال ما ورته وایم زور مه کوه صبر وکړه دا موږ مخکې نه پېژندل یعنی په دې محلې کې موږ تقریبا 21 کاله تېر کړي دي پوه شوې اوسه پورې موږ داسې کار نه چا سره کړی ده نه موږ سره شوی و دا اولینه دفعه وه چې داسې کار را سره وشولو او یو وارې مخکې پوه شوې موږ کور نه غلا شوي وه که نه نو هغې پسې موږ ونه ګرځېدو ما صاحب بلا توره ورپسې که تلویزیون دا شیانې وړي و دې پېرې بیا دغسې پوه شوې په دیواله باندې سړی راوخته و دې پېرې خو مې د عزت معامله وه بس ما ورته وایم کېنه زور مه کوه هغه کوه ده وهله مه پوه شوې خښتې وارې راباندې وکړو خښتې وارې چې راباندې وکړلو پوه شوې ایسته
خو دلته خو عزت معامله وه پوه شوې. ما د هغه ما ښځې چې کوم ځای کې سبزي وړوه دې ته راووتو د حجرې نه دلته وروره چاړه پروت و پوه شوې. ما زه به یې دغه ځای ته ووهم لږ به زخمي شي په قرار به شي. ما زه به خلک را خبر کړم خو د زورونه کول نه کېدو. هغه چې ما دغه ځای ته چاقو هغه کول دې ځای ته ولګېدلو سړی مړ شو. تک تک که دوستان اولین بارم است که دوزیام کردیم 7 دانه پلیت گرفتیم. یک انجوالم داخل است نامش وهاب است. اون مرا تک کرد گفت بیا که بریم دوزی اگر نه من نمیکردم. ما هم رفتیم دوزی کردیم باز خودش اول گرفتن باز ما رو هم دگیر داد. مرا که پرسان کرد ما هم کل قصه را کردم به دولت و ما بسیار از این کارم پشیمان هستم و خواستم از دولت همیست که قید ما را کم بده. په کابل کې د جنایي جرمونو پر ضد مبارزه یوازې له غلو اختطاف او قاچاق سره نه بلکې داسې کسان هم شته چې د خلکو پر عزت یې تیری کړی او اوس د قانون تر کلک څار لاندې دي. موږ په نظارت خانه کې له داسې کسانو سره خبرې وکړې چې د خلکو د عزت لوټلو هڅه یې کړې او اوس د عدالت انتظار شیبې شماري. ما خواب بودم زنگ زد به من گفت بیایم اگه خواب هست گفت بیایم شو بیا پیش من و زمانی که من رفتم تا در خانه از یادرم مرا پدرش گیر کرد. پدرش که گیر کرد باز به دولت اینا مراجعه کرد. همسایه و یا مرا تسلیم حوزه کرد. دیگه حالا فعلا آمدیم اینجا. پشیمان 100% پشیمان هستم از کارهایی که کردیم. توبه واقعی کشیدم هم اینجا واقعیت که زجرها را دیدیم. با جوانا هم همین توصیه میکنم که همون کس را که براتان پدر مادرتان انتخاب میکنه با اونمو با خوبی و خوشی زندگی کنین نکنین که انتما تباه و برباد میشه. د کابل امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي اوس مهال د جنایي جرمونو کچه د پام وړ راټیټه شوې او امنیتي ځواکونه بریالي شوي چې د ناامنۍ عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. لومړی خو کابل داسې یو ولایت دی چې په دې کې تقریبا تر 8 میلیونه پورې خلک ژوند کوي، نفوس لري. د هېواد د بېلابېلو ولایتونو څخه خلک راغلي دي، همدلته راکډه شوي دي. نو په داسې یو ښار کې به طبعا جنایي پیښې کېږي، خو د ګیراب کچه یې د پخوا په پرتله باندې یعنې زه ویلی شم تر 15-80% پورې راکمه شوې ده. هغه لویې پیښې چې دلته به اختطاف کېده، اختطاف نن سبا زموږ په د قومندانۍ د پولیسو په ارقامو کې 0 دی. او همدغه ډول هغه لوی بڼډونه چې دلته به یې د پلان له مخې غلاوې کولې، موټر به یې تښتول، خلکو څخه به یې پیسې وړلې. لومړی خو ټولې هغه غټ بڼډونه نیول شوي دي او د قانون منګول ته سپارل شوي دي. ځینې اختطافګر د پولیسو سره په برخورد کې له منځه تللي دي. نو کوچنی جرمونه به لا هم موجود وي. ویلی شو چې د پولیس د دې پر وړاندې ډېر جدي دي. یو خو د دې تر څنګ موږ د پولیسو ظرفیت هم لوړوو. ورځ تر بلې موږ تاسو به لیدلي وي چې د کابل امنیه قومندانۍ رهبري د دوی دپاره میاشتني، 2 میاشتني، 3 میاشتني سیمینارونه ورته ځانګړي کوي. هغلته درسونه وایي پولیس. نو د مجرم د پیژندلو په برخه کې د یونیفرم پرتن کولو، د مسلکي چک پاینټ اچولو یا د ګزمې اچولو، هغه لومړني درسونه چې پولیس ورته ضرورت لري هم ورته شروع دي. انشاءالله امید شته چې په راتلونکي کې به موږ داسې یو کابل ولرو چې هیڅ به جنایي پیښه ثبت نشي. د کابل امنیه قومندانۍ مسؤلین زیاتوي ورځ تر بلې د پولیسو لیکې لا پیاوړې کیږي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د ولس پر وړاندې تشویشونه ایجاد کړي. د پولیسو مسلکیتوب ته موږ ژمن یو. ما مخکې یادونه وکړه چې موږ د کابل امنیه قومندانۍ رهبرۍ له لوري د کابل پولیسو ته میاشتني، 2 میاشتني، 3 میاشتني سیمینارونه ځانګړي کېږي. دوی ته هغه لومړنۍ زده کړې چې پولیس ورته ضرورت لري، لکه مسلکي چک پاینټ، ګزمې، د یونیفرم اغوستل، همدغه ډول د خلکو سره برخورد، د جرم تشخیص، دغه برخې دي چې دوی ته ور زده کېږي. تر ډېره حده د پخوا په پرتله باندې به تاسو هم د پولیسو رویه لیدلې وي، ډېره ښه شوې ده. خو دغه سیمینارونه لا هم دوامداره دي. موږ کوشش کوو چې د وخت په تېرېدلو سره زموږ
له کومه وخته چې اسلامي امارات واک ته رسېدلی له هغې ورځې را په دې خوا هیواد کې په بشپړ ډول امنیت تامین شوی او خلک په ارامه فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي.